بل ګیټ د مایکروسافټ بنسټګر، مارک زوکربرګ د فیسبوک بنسټګر، ګوتم اډاني د اډاني ګروپ کمپنۍ بنسټګر، ریچارډ برانسن د ورجن ګروپ بنسټګر. آیا تاسو ته معلومه ده چې په دوی ټولو کې کومه ځانګړنه سره شریکه ده؟ تاسو به فکر کوئ چې هو، دوی ټول د نړۍ له پیسه‌دار خلکو څخه دي او په اوسنۍ نړۍ کې له دوی سره ډیر واک دی. میلیاردر ریچارډ برانسن لومړی هغه کس شو چې په خپله فضایي الوتکه کې فضا ته وخته. خو یوه بله ځانګړنه هم شته چې په دوی ټولو کې شریکه ده، او هغه دا چې دوی خپل ځانونه له یو داسې دام څخه خلاص کړي چې نن سبا ټول خلک په ویاړ پکښې ځانونه ورغورځوي. دوی د خلکو د حقیقت لید دومره بدل کړي چې سره له ډیرو معلوماتو دوی بیا هم نشي کولای چې حقیقت وویني. زه د دې پروا نه کوم چې زه باید څه وکړم، چیرته ولاړ سم او یا هم نوی کاروبار شروع کړم، خو زه به هیڅکله خپل اولادونه د یو داسې سیستم برخه ونه ګرځوم چې نشي کولای زما د اولادونو په شته وړتیاو پوه سي. او یوازې په امریکا کې 15 لکه کسان خپل اولادونه ښوونځي ته نه استوي، او د تعجب وړ خبره دا ده چې دوی کې اکثره ښوونکي دي، ځکه دوی پوهیږي چې دا سیستم څومره خراب دی. او بل طرف ته تاسو چې اوس شاید په کوم پوهنتون کې خپل زده کړې پر مخ وړئ، په خپل وخت کورنۍ دنده کوئ او نوي سلنه حاضري ورکوئ، او سره له دې چې زړه مو نه غواړي بیا هم کتابونه یادوئ، او په دې امید چې کومه ورځ به له پوهنتونه فارغه سئ او له خپلو اسنادو سره به په یوه ښه ځای کې دنده کوئ، هر قانون عملي کوئ، بیا به مو مور او پلار ته یو ښه کور جوړ کړئ او یو ښه موټر به هم واخلئ، بیا به مو واده وي او اولادونه به مو وي، ښه ډېرې پیسې به وګټئ. خو پوهېږئ چې حقیقت څه دی؟ کله چې تاسو د دې امتحان لپاره تیاری شروع کړه، هغه وخت ستاسو عمر څو؟ هغه وخت زه د 18 کلونو اوس ته څو کلونه اوس زه د 13 کلونو یم. په تیرو 12 کلونو کې تا په خپل ژوند کې څه کړي؟ زندگی में سر پڑھتے گیا په ژوند کې مې درسونه وویل، اسناد مې واخیستل او په 3 مختلفو برخو کې مې زده کړې وکړې. فایده نیټ کوالیفاید ہے سر. تاسو له 15 کاله زده کړې وروسته خپل اسناد ترلاسه کړل، اوس درته معلومه سوه چې نسې پیدا کولی، او خدای خبر چې نور څو ځایونه به تاسو مرکې کوئ او هغوی به مو ردوي. خلک هم پر تاسو ملنډې وهي، لوگ آپ کا مذاق بنانے لگتے ہیں. دیکھتے ہیں ہم لوگ بہت زموږ خپلوان له موږ سره خبرې نه کوي او 2 کاله کېږي چې زه خپل کلي ته هم نه یم تللی. ډېر خفه یم او زه له شرمه له چا سره مخامخ کېدی نسم. ډېر په سختۍ کې مې زده کړې وکړې. له 2012 کال راهیسې ما زده کړې کړې او ما هیڅ هم لاسته رانه وړل. میں پڑھائی کیا ہوں اور میں کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا، الٹا ہمارے پر فائر ہو گیا. بیا تاسو له خلکو سره ناسته پاسته بنده کړئ او په یوه خونه کې په ځان پسې ور بند کړئ او له خدایه غواړئ چې په یو ځای کې کومه دنده درته پیدا سي. ورو ورو ستاسو جرأت کمیږي او بالاخره یو ځای تاسو ته په لږ معاش دنده پیدا سي او له مجبوریته تاسو هغه دنده شروع کړئ. اوس نو ستا معاش دومره نه دی چې سپما وکړئ او یو کور پرې واخلئ، نو د کور لپاره پور واخلئ. اوس چې کور سته نو یو موټر هم ضروري دی، نو د موټر لپاره هم پور واخلئ او په همدې ډول تاسو ځان له 4 خواو راګیر کړئ. نو اوس له تاسو سره هر وخت دا ډار وي چې داسې نه چې له دندې څخه مې ګوښه کړي، زه به بیا د کور خرڅ څنګه پوره کوم، د کور پور به څنګه ورکوم، د موټر پور، د اولادونو فیس، او په همدې ډول تاسو ورو ورو خپل خوبونه شخ کړئ. او که تاسو دا دنده خوښوئ که نه، هر سهار په پټه خوله ورځئ او ماښام بیرته راځئ او بیا یوه ورځ تاسو ته همدا ژوند عادي ښکاري او ورو ورو په کار کولو سره سپین ږیري سئ. تاسو به فکر کړی وي چې بخت مو کار نه کوي او له همدې وجې ما ونه سو کولی چې په ژوند کې کوم غټ کار وکړم، که نه زحمت خو مې ډېر وویست. خو حقیقت بل څه دی او له تاسو څخه تر اوسه پټ سوی و. دا 9 کسیزه ډله سره راټوله سوه او فیصله یې وکړه چې خلک باید دغه زده کړه وکړي، فیزیک، بیولوژي، کیمیا، او په دې ډول یې باید زده کړي. لکه د اخبار جوړونې صنعت چې نور زیات خبرونه باید چاپ سي او باید نورې ودانۍ ورته جوړې سي او داسې ښکاره سي چې موږ پرمختګ کوو. هغه خلکو چې ښوونځي یې جوړ کړل، هدف یې دا و چې د هغه زده کوونکو چې لوی ارادې یې درلودې، ارادې ورماتي او تابعدار یې وګرځوي. د یو ښه پوهنتون هدف دا دی چې یو ناکامه بنسټ جوړ کړي، نه یو کامیابه بنسټ. کوم تعلیمي نصاب چې تاسو له کوچنیوالي څخه په پټو سترګو ویلی، هغه نصاب جوړ د دې لپاره دی چې تاسو ناکامه سئ او د دې لپاره چې تاسو په کومه کارخانه کې یو عادي کارکوونکی سئ. تاسو به دا فکر کوئ چې دا څه وایه، خو زه وعده در کوم چې که لږ وخت راکړئ بیا به تاسو ته دا ټول دام په خپله معلوم سي. نو آماده یاست؟ خود اچھے سے سمجھ آ جائے گا. سو آر یو کمنگ وتھ می؟ ویرات کوهلی، امیر خان، نریندرا مودي، دوی ټول زموږ د اوسني تعلیمي نصاب له دام څخه تښتېدلي. له همدې وجې ماشومان ګنګس دي چې موږ ولې ښوونځي ته ځو.
साल होता है 18 1806 کال و د پرشیا او نیپولین ترمنځ جګړه وسوه او په دې جګړه کې د پرشیا پوج سره لدی چې په نړۍ کې تر ټولو تکړه پوج وو ماتې وخوړه. د پرشیا مشرانو ته دا نه معلومېده چې سره د دومره تکړه پوج دوی څنګه ماتې وخوړه. له ډېر فکر وروسته دوی دې پایلې ته ورسېدل چې د پرشیا پوج تکړه خودی او د جګړې پر مهال دوی د خپل امیرانو د خبرو د منلو پر ځای په خپل فکر جنګیږي. او بل طرف ته د نیپولین پوج یوازې د خپل امیر نیپولین خبره مني او د دې جګړې پایله دا سوه چې د پرشیا پوج خپله نیمه ځمکه نیپولین ته بایله او د دوی ترمنځ یو د سولې تړون وسو. اوس نو د پرشیا د مشرانو مخ ته دا ننګونه وه چې داسې باید بیا تکرار نسي. خو پوښتنه دا ده چې دوی به د دې مخه څنګه نیسي. له ډېر فکر وروسته دوی پر یو نظر موافق سول او بیا دوی د یو سیستم په جوړولو پیل وکړ. څنګه سیستم؟ یو داسې سیستم چې پکښې پوځي یوازې هغه څه وکړي چې ورڅخه غوښتل کیږي. او د دې کار تر ټولو ښه طریقه بیا کومه وه؟ د ماشومانو د هغه موضوع کنټرول چې تر اوسه د دې توان نه لري چې په خپلواک ډول فکر وکړي او د ښو او بدو ترمنځ توپیر تر څو دوی ته هر څه چې ورښودل کیږي رښتیا ښکاره سي. او له دې سره یو 8 کلن تعلیمي نصاب جوړ سو چې پرشین تعلیمي نصاب ورته ویل کېدی. او له دې سره د 15 څخه تر 13 کلنۍ پورې تعلیم جبري کړای سو. او د دې کار هدف څه و؟ Prussians produced a universal education system in the پرشایانو بیا د 18مې پیړۍ په پای کې یو عام تعلیمي نصاب جوړ کړ ځکه دوی له دې ویرېدل چې خپل پوځي غلبه به له لاسه ورکوي او غوښتل یې چې بې فکره او فرمانبرداره پوځیان جوړ کړي او همدا د دوی ऐसे هدف पर्सन में ट्रांसफॉर्म را روان نسل داسې جوړول چې فرمان برداره وي او د خپلو سرخیلانو هر خبره ومني او بې له کومې پوښتنې یوازې هغه کار وکړي چې دوی ته امر کیږي. په دې 8 کلنه دوره کې دوی ته دومره څه ور زده کیږي چې دوی د خپلو سرخیلانو فرمان برداره وي، نه دومره چې دوی د خپل ځان په اړه سوچ وکړي. او پرشایانو چې په کوم ډول پلان جوړ کړی وو دې تعلیمي نصاب دوی ته هم داسې پایله ورکړه او په دې ډول د یو داسې سیستم اختراع وسوه چې په راتلونکي کې هر څه بدل کړل. په هغه زمانه کې یو بل څه هم په ډیر تیزی سره وده کوله. له 1980 کال څخه تر 1840 کال پورې صنعتي انقلاب په خپل اوج کې و او نړیوال اقتصاد په ډیر تیزی سره پر مخ روان و. تر هغه مهاله خلکو خپل لاسي صنایع په بازارونو کې خرڅول او پیسې به یې په ترلاسه کولې. خو اوس ورو ورو ماشینونو د دوی ځای نیوی. څومره تولید چې یو انسان په ټوله میاشت کې نسوای کولی هغومره تولید یو ماشین په یوه ورځ کې کوي. خو دلته یوه ستونزه وه او هغه دا چې په کارخانو کې کارکوونکي کم وو ځکه خلک په خپلو کاروبارونو کې مصروف وو. خپل واړه تجارتونه یې درلودل او پیسې یې ګټلې. نو داسې به ولې یو څوک خپل کاروبار پرېږدي او د یو چا په کارخانه کې به مزدوري کوي؟ د دې ستونزې حل څه و؟ د پرشین تعلیمي سیستم خبر د خپلو ښو نتیجو له وجې د نړۍ تر واکدارانو ورسېد او له همدې سره مختلفو هیوادونو خپل ځان ته د پرشین تعلیمي نصاب په څیر تعلیمي نصابونه جوړ کړل. خو دا ځل یې هدف څه و؟ هدف یې دا و چې یو داسې نسل وروزي چې خلاقیت یې له منځه ولاړ سي او دوی ته داسې وښیي چې د پیسو ګټلو یوازینۍ لاره په یوه کارخانه کې مزدوري کول دي. work as a labor in factories. corporate د type کارخانو سرخیلانو تابعدار مزدوران غوښتل. نو همدا وجه ده چې میزونه په کتار ایښودل کیږي. د زنګولو د مدیر او منیجر سیستم موجود دی. down leadership. और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है. जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे ورو ورو همداسې وسول. کوم خلکو چې تر اوسه واړه کاروبارونه کول او پیسې یې ګټلې د دوی د اولادونو مغزه داسې بدل کړی سول چې له فارغېدو وروسته د دوی په مغزو کې د پیسو ګټلو یوازینۍ لاره په کارخانو کې کار کول و. نو په همدې ډول چې په کارخانو کې د مزدورانو کمی وه ورو ورو په پوره کېدو سوه. په هغه دور کې په اسیا کې د انګریزانو واکمني وه او د انګریزانو په مخ کې هم دا ستونزه وه چې د دوی نفوس کم و او دومره لوی آبادي کنټرولول ورته ستونزمن کېدل. 1815 کال سو توماس بابنګټن مکولي چې تاسو شاید د ده په اړه په کتابو کې لوستلی وي د یو وړاندیز وکړ. په هندوستان کې د انګریزي ژبې زده کړه. د 1815 کال د انګریزي ژبې د زده کړې قانون پر اساس یې د ده وړاندیز ومانه. په حقیقت کې دغه تعلیمي نصاب هم پرشین تعلیمي نصاب ته ورته دی. خو دا ځل یې مقصد څه و؟ خلکو دا سوچ کاوه چې انګریزان غواړي له موږ سره مرسته وکړي او موږ ته انګریزي را زده کړي. خو چې حقیقت څه و تاسو یې خپله له مقولې څخه واورئ. पर सच क्या था? वेल आप खुद मकाउले से सुनो. Education should create د داسې خلکو یوه ډله چې په پوست هندوستانیان وي خو سوچ
فکر، ذوق، نظر، اخلاق او عقل یې And in انګریزي وي. intellect. धीरे धीरे او ورو ورو انګریزان خپل د مقصد ته ورسېدل. په دفتر کې له کارکونکو څخه نیولې بیا په پوځ کې تر پوځي پورې په هر ځای کې هندوستانیانو کار کاوه. نو اوس انګریزانو له هندوستانیانو څخه په استفادې هندوستانیان تر خپل واک لاندې راوستلي وو او تر دې حده د خلکو نظر بدل شوی وو چې هندوستانیانو ته د انګریزانو قانون پلي کول خپل دنده ښکارېدل. تاسو شاید فکر کوئ چې واه انګریزانو څومره مغزه جنګولي وو، خو اوس له انګریزانو څخه د ازادۍ ډیر کلونه کیږي. اوس خو هر څه سم دي. که تاسو داسې فکر کوئ نو یو څو دقیقې وروسته پر خپل فکر خندا درځي. आपके पैदा होने के پوهیږئ ستاسو له پیدایښت څخه وروسته یا ستاسو له پیدایښت څخه هم مخکې چې کوم سوچ ستاسو له مور و پلار سره پیدا کیږي هغه څه دی. زه به خپل زوی د درس لپاره په یو ښه مکتب کې داخل کړم او نن سبا زموږ په هیواد کې ښوونځي او پوهنتونونه د زده کړې څخه زیات د مقام او ځان ښودنې لپاره استعمالیږي. لکه چې وایي زما زوی په پلاني ښوونځي کې زده کړې کوي او زما زوی په پلاني پوهنتون کې درس وایي. په هغه غړي چې تاسو پر خبرو راسئ ستاسو مور و پلار تاسو ته په ښوونځي کې داخله وکړي او ځان ته ډیر خوشاله وي چې ما خو خپل زوی ته په ښوونځي کې داخله وکړه. اوس به دا ښوونځي زما د زوی راتلونکی جوړ کړي او زه باید پر وخت ورته فیس تحویل کړم. نو ته له یو تازه او له پوښتنو ډک ذهن سره ښوونځي ته ولاړ سې، له یو داسې ذهن سره چې هیڅ محدود نه وي او له یو داسې ذهن سره چې که په سم ډول وروزل سي نو ډیر څه کولی سي. خو کله چې تاسو ښوونځي ته ورسئ نو تاسو ته یو څو مشخص کتابونه درکړل سي او له هغه وروسته هماغه ستاسو دنیا سي. تاسو له سهار څخه تر ماښامه د همدې کتابونو په اړه فکر کوئ او لولئ یې، او که تاسو د کوم بل څه په اړه فکر وکړئ او یا یو بل څه ولولئ نو ستا پر نمرو تاثیر کوي او بیا تاسو ته سزا درکول کیږي. او آیا ستا مور و پلار یو وار هم دا پوښتنه کړې چې دا ښوونځي او پوهنتون زموږ و اولادونو ته څه ورښیي او په رښتیا هم آیا له دې سره زموږ د اولادونو راتلونکی روښانه کیږي او آیا هغه څه چې زموږ اولادونو ته ورښودل کیږي د دوی خوښ دی او که نه؟ نه که نه، ځکه دوی ته داسې ښکاري چې زموږ د اولادونو راتلونکی جوړیږي او زموږ له اولادونو څخه کامیاب انسانان جوړیږي. خو که تاسو په دقت نظر ورته وکړئ نو تاسو ته به ښکاره سي چې د ښوونځي او پوهنتون په دې ټوله دوره کې دا هڅه کېدل چې له تاسو څخه یو داسې انسان جوړ کړي چې وروسته له فراغته له تاسو سره یوازې یو فکر وي او هغه دا چې په کوم ښه ځای کې تاسو ته دنده پیدا سي. په بل عبارت له چا سره مزدور سئ. हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब هر هلک دا غواړي چې دولتي وظیفه پیدا کړي او خپل کور پرې وچلوي، ځکه دولتي مزدوران داسې وي چې له انسان سره د مرګ تر وخته وي. نو ځکه هر سړی دا فکر کوي چې باید دولتي وظیفه راته پیدا سي. जहाँ चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए. आपके पूरे स्कूलिंग एंड कॉलेज के दौरान आपको ستا د درس په دې ټوله دوره کې تاسو د هیڅ کله دا نه دي ښودل سوي چې څه ډول باید پر ځان بسیا واوسئ. ولې؟ ځکه دا سیستم هیڅ کله ستاسو د پوره مستقل کېدو لپاره نه دی جوړ شوی. د دې سیستم لوی هدف دا دی چې ستا څخه مزدور جوړ کړي او دا ټول سیستم د داسې اشخاصو د تولید لپاره جوړ دی چې د سرخیل هر ډول خبره ومني، قدر یې وکړي او که د دوی خوښ وي او که نه، د دې لپاره چې د میاشت په پای کې لږ معاش واخلي، شپه او ورځ کار وکړي. फिर चाहे वो काम मुझे पसंद हो या ना हो. خلک خپل د ژوند تر 25% زیاته برخه په اوسني تعلیمي نصاب کې لګوي تر څو له فارغېدو وروسته تر ځان د بې تعلیمه کس سره کار وکړي او د هغه خوبونه پوره کړي. هیڅوک هم نه غواړي چې تاسو مستقل واوسئ یا پیسه‌دار واوسئ. او ولې باید وغواړئ چې تاسو دې مستقل او پیسه‌دار سئ؟ په دې کې د دوی څه ګټه ده؟ او که ته یو وار مستقل سوې نو ته بیا امر نه منې او په هر څه کې پوښتنه کوې، د خلاف کارونو په مقابل کې اواز راپورته کوې، خو تاسو هیڅ کله هم له دې دام څخه نه خبرېږئ، ځکه په هغه وخت کې چې ته په دې دام کې اچول کېدې ستا عمر دومره نه و چې ته په ښه او بد پوه سې، او هغه وخت چې ته د فکر کولو قابل سې نو ډېر ناوخته وي. یا خو له 15 کال څخه په دې سیستم کې ستا مغز داسې جوړ شوی وي چې تاسو ته د هر څه سم ښکاري، او یا هم ستاسو عمر دومره ډیر شوی وي چې ستاسو پر سر مسؤلیتونه ډیر وي او اوس تاسو له دې دام څخه ځان نشئ خلاصولی، ځکه اوس چې هر رقم وي باید تاسو پیسې وګټئ. आपको किसी भी तरीके से पैसा अर्न करना होता है. बेरोजगारी غریبي له حده زیاته سوې، په کور کې هم راته وایي چې ولاړ څه کار وکړه او له هرې خوا چې وي پیسې راوړه. او له تیرو 20 کلونو څخه چې تاسو زحمت باسئ، په لکونو پیسې مو ښوونځي ته ورکړي، په لکونو پیسې مو پوهنتون ته ورکړي، په دې امید چې تاسو په 13 یا 40 زر معاش مزدوري وکړئ. خو پوهیږئ چې حقیقت څه دی؟ Stats क्या है आपको पता है? The ILO says ILO وایي چې شاوخوا 15% ځوانان بیکاره دي. jobless, 65%. داسې څنګه وسول؟
نن سبا په هند کې 42 سلنه فارغین چې عمرونه یې له 25 څخه کم دي بیکاره دي او که دنده ور پیدا هم سي نو تاسو به حیران سئ چې زموږ د هیواد د یو انجینر د معاش 10 چنده په امریکا کې یو لارۍ چلونکی ګټي. نو د دې ټولو د حل لاره څه ده؟ آیا موږ ښوونځي ته تلل بس کړو؟ آیا پوهنتون ته تګ بس کړو؟ په لکونو خلک روزانه ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. نو آیا دا ټول خلک په غلطه دي؟ زه فکر کوم تاسو تر اوسه پوه سوي نه یاست. زه به یې لږ نور هم تشریح کړم. یو څه ته دومره تبلیغ وکړه چې هغه د ژوند یو نوې لاره جوړه سي او بیل دي چې څوک پوښتنه وکړي خلک پر هغه لاره روان سي. موږ باید له ځان سره یو ساده پوښتنه وکړو چې همدا تعلیمي نصاب چا جوړ کړی او ولې؟ د دې دواړو پوښتنو ځوابونه به تر اوسه تاسو ته په لاس درغلي وي. په هغه وخت کې چې دا سیستم جوړ سو نړۍ میلیارډونو کارکونکو ته اړتیا درلوده. د دې دواړو پوښتنو ځوابونه به تر اوسه تاسو ته په لاس درغلي وي. په هغه وخت کې چې دا سیستم جوړ سو نړۍ میلیارډونو کارکونکو ته اړتیا درلوده. خو نن حالت څړول دی. The assumption is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package of داسې ګڼل کېږي چې له آی ټي پوهنتونه فارغ سي نو یو ښه دنده به درته پیدا سي. خو اوس داسې نه ده. له آی ټي پوهنتون څخه راغلي خبرونه اندېښمنونکي. تیر کال هم همداسې وو. موږ له نورو څانګو څخه خبر واخیستی. په 2023 کال کې د ډیلي په څانګه کې 40 سلنه فارغین دندو ته انتظار و او د کانپور په څانګه کې بیا 11 سلنه. are yet to be placed. कल भी इस सिस्टम को پرون ورځ هم خلکو دا تعلیمي نصاب تعقیباوه. په غربت کې ژوند وکړ او مړه سول. نه خپل خوبونه پوره کړل، نه اولادونو ته څه پرېښودل، نه هم نن ورځ د دې سیستم تعقیبونکي پیسه‌دار سول. نه د میاشتې اخر ته بس د میاشتې اخر ته انتظار وي چې معاش واخلي او همیشه ورسره دا ډار وي چې چېرته له وظیفې څخه ونه ویستل سي او د همدې ډار له وجې حتی خپل عزت نفس یې هم تر پښو لاندې کړی او د خپل مشر هره خبره په ځان تېروي. که هغه کار د خوښ وي او که نه په پټه خوله یې کوي. زموږ په مخ کې دوې لارې دي. یو دا چې پر حقیقت سترګې پټې کړو او په همدې سیستم کې ځانونه همداسې وساتو او خپل اولادونه هم د همدې سیستم برخه وګرځوو. دوهم موږ خپله لاره په خپله جوړه کړو، په خپله تحقیق وکړو چې باید کوم کارونه وکړو او په کومه طریقه کولی سو ښه پرمختګ وکړو. اوس موږ ته د پوهنتون د داسې فارغینو ضرورت نشته چې د هغوی هدف یوازې یو وظیفه وي. هیڅ تجربه نه لري، یوازې یو سند لري او بس. اوس وخت بدل سوی. د کوم زده کړو لپاره چې به مو پوهنتونونو ته په لکونو پیسې ورکولې او د خپل ژوند قیمتي 5 یا 6 کاله به مو ورکول، بیا به مو هم هیڅ نسوای زده کولی. خو اوس کولی سو چې په ډیره ارزانه بیه تر ټولو ښه زده کړې د انټرنیټ له لارې ترسره کړو او هغه هم له هغه کسانو څخه چې په همدې مسلک کې د همدې زده کړو په مټ لوی کارونه ترسره کړي، نه له هغو کسانو څخه چې علم یې یوازې د نظریې تر حده دی. که تاسو یو پلار یا یو مور یاست، خپل اولادونه مدرسې او ښوونځي ته ولېږئ، خو د دوی نمرې دومره جدي مه نیسئ او دوی ته لار ور وښایاست چې په ژوند کې د ترسره کولو لپاره نور ډېر څه هم شته. صرف ریاضي، کیمیا، فزیک دا ټول ژوند نه دی، بلکې له دې پرته نور هم ډېر څه شته او خپل ماشومان مختلفو تجربو ترسره کولو ته وهڅوئ. که نمرې کمې راځي نو خیر دی، کومه خبره نه ده. کیدای سي دی په بل څه کې در ډېر ښه وي. نن سبا تاسو د جی، نیټ او ګیټ امتحانونو لپاره 2 کاله انتظار کوئ. آیا تاسو د خپل علاقې پیژندنې، خپل ځان موندنې او د مختلف فرصتونو خپلولو ته کله هم 1 یا 2 کاله وخت ورکړئ؟ آیا تاسو غواړئ یو عادي ژوند ولرئ او که غواړئ په ژوند کې کوم لوی کار وکړئ، ښه ډیر پرمختګ وکړئ او خپل خیالونه په حقیقت بدل کړئ؟ فیصله ستاسو په لاس کې ده.